د پی ټی ای نه بلاک موبایل به په خپل څنګه رجسټر کوو، په هغې چې کوم ټیکس وي هغه په خپل موبایل کې څنګه جمع کوو، څنګه به معلوموو چې په دې موبایل باندې څونه ټیکس دی. یو داسې کوډ چې له هغې په مرستې سره موږ خپل موبایل په خپله په اسانه سره رجسټر کولی شو. ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ چې هغو ته هم زمانه معلومات ورسي. اوس دلته ما سره په دې سکرین باندې ګورئ، تاسو له به ټول معلومات دلته په دې سکرین باندې ښایم. ډیره زیاته وړه او اسانه طریقه که چیرې موږ دا طریقه زده کړو نو موږ بیا کولی شو چې خپل موبایل د خپل ملګري موبایل یا د یو بل چا موبایل راواخلو او رجسټر یې کړو. اوس دلته کې ګورئ، اول خبردار چې موږ به معلوموو څنګه چې په دې موبایل باندې ټیکس ونه دی. دویمه خبره دا ده چې موږ کله معلوم کړو چې ټیکس پیدا نه دی نو بیا به څنګه کوو چې دغه ټیکس جمع کړو. اوس ما سره په دې سکرین باندې ګورئ، اوس تاسو دلته کې د سکرین ټول شریک کوم ښکاري ورته. اول موږ دا کوډ میلاو کړو سټار اتا سلور بیا هیش او بیا به ډایل کو داسي. دا کوډ چې موږ سره ډایل کو موږ سره به دا راخلاص شي. ګورئ دلته کې موږ د سره راخلاص شو. ګورئ وی ویلکم ټو موبایل ډیوایس رجسټریشن سیسټم پریس 1 پر انګلیش. زه به دلته کې یو او بیا به سینډ کړم، موږ سره به سره په انګلیش کې راځي. بیا راغلی وی موبایل ډیوایس رجسټر موبایل ډیوایس نو دا اوله کوم اپشن چې دا به موږ ورته بیا یو به ورته ولیکو سینډ به کوو، دا به موږ ځان سره انتخاب کوو. بیا به څه وکړو وی سلیکټ ون اف دی یوزر ټایپ نو بیا لیکلی پاکستان لوکل انټرنیشنل ټریول ډول نیشنلټي هولډر او بیا دلته کې لیکلی دی وی فورن ټریول ان ویزا. نو موږ به دې کې بیا یو دا اول اپشن ورته سلیکټ کړو. بیا دلته کې دوه اپشنونه موږ سره بیا نور راخلاص شو. اوس په دې کې موږ څه غواړو وایي موبایل رجسټریشن انټرنیشنل ټریول یا موبایل رجسټریشن لوکل. په دې دوه خبرو کې ځان لګل ته موږ په کول پکار دي. په دې اوله کې داسې وي که موږ دغه ولګوو بیا موږ پاسپورټ نمبر ځان سره لګوو او د دویم کې چې دی په دې کې موږ ځان سره شناختی کارت نمبر لګوو. په دواړو کې فرق دا وي که چېرې موږ د پاسپورټ نمبر ولګوو نو بیا به کې موږ ته یو خاص پرسنټیج باندې ډسکاونټ میلاویږي، مطلب بیا زموږ روپۍ کمې کټ کوي. او چې کومه چې دی په شناختی کارت باندې مطلب رجسټر کوو بیا زموږ پیسې لګي زیاتې کټ کوي. نو ښه خبردار که موږ سره پاسپورټ وي نو پاسپورټ نمبر د اولې اپشن چې کومه دی دغه سلیکټ کړي. نو زه به دلته کې ما سره 2 به سلیکټ کړم، سټ چې پاسپورټ نشته. نو دویم شو سینډ. بیا وای پلیز انټر سی نه سی. نو اوس د شناختی کارت کوم نمبر هغه بل کې موږ ولګو ورته. ګورئ زه بس کلیک کوم او شناختی کارت کوم نمبر چې دی هغه مو ته ولګو سینډ به کلیک کوم. بیا وای تاسو دې کې ولګو چې سنگل آی می د ډول آی می د ټریپل آی می د کس آی می سنگل ولګو ډبل ولګو پیل بدل ته سلیکټ کوم سنگل آی می. اوس وی انټر آی می. نو اوس آی می چې کوم نمبر موږ آی می څنګه کته شو سٹار هیش 06 هیش کم دا کوډ تاسو په سکرین باندې ښکاري دا موږ ولګو په هیو موبایل کې کای پونی او کاغه انډرایډ موږ ته ډایرکټ آی می وخی. نو هغه نمبر به موږ دلته کې د آی می کوم نمبر چې موږ سره دلته کې ولګو. اوس ګورئ سره راغلم اوس د آی می دا نمبر چې کوم دی د ځان سره دلته کې لګوم دا مې ولګو او بیا مې ورته سینډ کوی می. اوس ما ته وی سیناسی آی می. اوس دا اپشن موږ لدی د لپاره راکړي چې موږ ځان کنفرم کو، مطلب موږ ځان وګورو چې دا کومه معلومات چې موږ ته ولګول آی می شناختی کارت دا صحیح دی که نه. دا به موږ ته ډایرکټ اول ګورو، مطلب آی می به موږ شناختی کارت چې په دې کې زموږ غلطي شوي نو بیا غټه مسله جوړېږي چې دا کله پول سټي نو موږ اله پریس ون وکړو. دا دهان سره وګورئ بیا ورته اله یو ولګوئ. نو ما وکړه چې بالکل ټیک دي زه به ورته یو ولګوم او سینډ به ورته کوم. وی کانډلی ویټ فار کنفرمیشن اس ایم ایس. اوس په پی ټي والا موږ خپل پیغام شریک کړي نو لږ صبر ورته کوو. اوس ګورو چې پی ټي والا موږ پیغام شریک کوي څه وایي. اوس دلته کې وګورئ پی ټي آر سره ما سره دا پیغام شریک شو. په دې کې دوی څه وایي چې ستار موبایل چې کومه دی دا وګورئ په دې باندې چې کومه دی 68509 روپۍ چې کومه دی دا په دې باندې ټیکس دی. اوس دا به موږ جمع کوو څنګه؟ دوی موږ سره دوه لارې دي. اول دا د کم پی ایس آی ډي نمبر چې کومه دی د دې په مرستې سره دا موږ جمع کولی شو. که دا موږ داسې کاپي کړو دې ځای نه او بیا راشو ایزي پیسه ته پی ایس آی ډي کوم نمبر تاسو په سکرین راځي دغه نمبر کوم راوالو او په ایزي پیسه کې یا ایزي پیسه ته ویسو نو موږ څنګه بل داخله یا چې بل نور پیمنٹ کو دغه صرف بیا ته موږ دا پیمنٹ وکړو. که زموږ څه ایزي پیسه او جیس کیش اکاونټ نه دویم لار زموږ سره چې موږ دا نمبر راوالو د پیغام راوالو او ویسو یې بازار ته او بازار کې ایزي پیسه کم مطلب دکان ته یا بانک ته ویسو چې دا پیمنٹ مالا وکړه. نو بس تاسو د خپل پیمنٹ وګورئ چې څونه روپۍ دي بیا هغې له دکاندار چې یا بانک ته څونه پیسې لږ څه چارجز کېدای شي الي نو هغې له به هغه ورکړي زموږ چې کوم موبایل هغه به رجسټر شي. نو په دې طریقه سره موږ معلومولی شو چې موبایل باندې ټیکس ونه دی او دغه د جیس کیش ایزي پیسې یا د بانک د لارې بیا موږ داخلولی هم شو. امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړي د خپل ملګرو سره هم مخ شریکه کړئ چېرته هم چې الله مرتل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان.